سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. ها دغه د پوسټونو سکرین شټونو خو مو ولیدل، کم چې د تیرې ورځې راهیسې په لسګونو سکرین شټونه ماته خپل هیوادوالو لیږلي چې د پنجشنبې په ورځ مطلب نن ورځ یاده کړې ده. د انډیا، ازبکستان، ترکیې څخه به ځینې پروازونه کابل ته ترسره شي. نو غواړم چې نن همدې پوسټونو او دغه پروازونو باره کې وضاحت درکړم چې دا خبره حقیقت لري او که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، اول به ځینې کسان چې دا پوسټونه کوي دې باره کې به درته ووایم. زه نه پوهېږم چې دغه کسانو ته څنګه خوند ورکوي چې زموږ مظلوم ولس احساساتو سره لوبې وکړي، هغه هم په داسې یو حالات کې کم چې دا اوس دی د پروازونو نشتون یادوم. نو څنګه تاسو ته خوند درکوي چې یو داسې معلومات چې ته په اړه معلومات نه لرې هغه ته د بل چا نه کپي کړه او خپله پیسټ کړې تر څو لایکونه واخلې او فالوورز دې زیات شي. نو زما په نظر دا خو ډېره غلطه خبره ده چې یو معلوماتو باندې ته پوره حاکم نه یې، بس ته شیر کوې. نو دا خو ډېره غلطه خبره ده چې بل چا احساساتو سره لوبې کوي د دې په خاطر چې یو څو لایکونه واخلي او یو څو کسان دې اضافه فالو کړي. خیر، را به شم پروازونو په باره کې به وضاحت درکوم. دوستانو داسې هېڅ کم پروازونه نه دی شوی کابل هوایي ډګر ته، نه د ترکیې نه شوی دی، نه د ازبکستان نه او نه د انډیا نه. ما نن آریانا هوایي شرکت کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ هېڅ نړیوال پرواز نه لرو تر اوسه پورې، بس هماغه داخلي پروازونه دي چې موږ یې کوو. کامیرا هم دغسې خبره وکړه چې د پاکستان نه علاوه نور موږ بل هېڅ کم بهرني هیواد ته تر اوسه پورې پروازونه نه لرو. حال دا چې موږ دغه برخه کې خپلې خلې ځلې روانې کړي دي، کوششونه مو روان کړي دي چې نړیوال ملکي پروازونه بیرته شروع کړو، خو تر اوسه پورې په بریالي شوي نه یو. نو دا و دغه پوسټونو په اړه وضاحت. امید لرم چې تاسو سره به دغه سوالونه حل شوي وي. دوباره درته تکراروم چې نن هېڅ کم پرواز نه د ترکیې نه شوی دی، نه د انډیا نه او نه د ازبکستان نه. کامیرا هم نه ده تایید کړي چې دوی کوم نړیوال بهرنی پرواز نن کړی دی او دغه یې تر څنګ آریانا هم نه تاییدوي چې دوی کوم بهرني پروازونه لري. نو ستاسو څخه مې هیله دا ده که چیرې پروازونو په باره کې دقیق معلومات راتلل، زما هېڅ بیړه نه وي چې زه معلومات تر ټولو نه مخکې خپاره کړم. ما ته دقیق معلومات پکار دي چې تر څو زه تاسو ته ورسوم. که کوم دقیق معلومات راتلل انشاءالله چې زه به یې درته خپروم. هغې لپاره تاسو بیا احمد ټایمز تعقیبوئ. نور تر اوسه پورې نړیوال ملکي پروازونو باره کې هېڅ کوم نوي معلومات نه دي راغلي. ځینې ملګري د ایران په ترو اماراتو ته ځي، کوم چې اکثره کسان پرې بریالي شوي دي. نو که کوم چا ضروري کار وي نږدې کوم ایجنسۍ ته ورشئ، ایران باره کې به هغه تاسو ته پوره معلومات درکړي. او که چېرې ما ضروري وبلله انشاءالله زه به یوه مکمله ویډیو هم درته جوړه کړم. نو تاسو پوه شئ چې ایران په واسطه اماراتو ته بیرته لاړ شئ. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.